ګرانو ملګرو، غني بابا لکه د نورو نابغه تخلیقکارانو د خپل ژوند هر اهم واقعي ته خپل عکس العمل پیش کړی دی. یو شاعر وایي که زما د شخصیت حدونه ګورې، زما فن زما د فکر ترجمان دی. خو د غني بابا په حواله باندې خبره داسې ده چې د غني بابا فن د غني بابا د احساس او د کیفیت ترجمان دی. نو د غني بابا د ژوند په اهم واقعاتو کې یو اهم واقعه د هغه د اولنی نمسی بارام خان پیدایش هم دی. نو غني بابا په دې باندې خپل د احساس او د کیفیت اظهار کړی دی او هم په دغه ورځ باندې په کومه ورځ چې د بارام خان پیدایش شوی دی. 5 د اکتوبر و 15 کال زمونږ کور ته راغی یو وړوکی ښاپیری. کور نو د تیارو او د غمونو یو صحرا وه، هر خیال د سبا درد و هر امید خاورې ایرې. که باغ د ګلو ډکو ښکارېدو به ګلستان، هر خواوې د میرات 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 چغې سورې. نګین په ښکلې لاسو کې ژوندون او رڼا راوړه، هر خوا رڼا رڼا شوه د سبا سبا نارې. بارام او نګینې دواړو ټول کور د ګلو ډک کړو، رڼا د امید راغله شوې تیارې خورې ورې. بارام خانه بارام ګله ښکلی ځوان شي، خانان ډیر دي خو چې ته خان خانان شي. ستا دې ولوله پنډونه را روان دي، ستا دې ولوله پنډونه را روان دي چې ته دې بهادر او پهلوان شي. د دې کور عزت ناموس او شهرت واړه ستا د غاړې دي چې ته د دې د توان شي. چې په ما او په نګینې څومره ګرانې، خدای دې کړي چې داسې ګران په ټول جهان شي. تا ته سترګې د خپل کور او د خپل قام دي، تا ته سترګې د خپل کور او د خپل قام دي. خدای دې لوی کا چې ښه خان او ښه انسان شي.